بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تیره ورځ درس د میثود پروګرام کې موږ او تاسو راغلو. انزرټ ټاب ده. په انزرټ ټاب کې موږ او تاسو شیپس ویلې او معرفي سو. البته نور کارونه نن د خیر سره وایو. مخکې له دې نه چې شیپونو ته لاړ شو دغه پکچر کې یو دوه نور اپشنونه دي چې دا آنلاین کار کوي، آفلاین کار نه کوي. موږ او تاسو پکچرونه ټول ویلې چې آنلاین تاسو انټرنیټ ولرئ کولی شئ آنلاین ډاونلوډ کړئ عکسونه هر څه کار وي همداسې استفاده وکړئ. نو شپ ته راځو. موږ تاسو ته ورځ شپونه ویلې، نن راځو د یو شپ تنظیمات وایو چې څنګه کولی شو موږ تاسو د یو شپ کې تنظیمات جوړ کړو او څخه استفاده وکړو. لیاوټ د صفحه مې جوړه کړه. زه غواړم چې مثلا یو سرټیفیکیټ یا د یو کتاب پوښت شی جوړ کړم. نو د دې کار لپاره موږ تاسو زو اول انزرټ ته. په انزرټ کې دلته چې اخلو شپ اخلو. ښه دلته ما یو شپ واخیست، له دې ځای نه اخلم تر دغه ځای پورې رسم کوم. دا مې رسم کو. زه غواړم چې دغه کنجونه لږ کم سي. نو دغه زیړ نقطه باندې که د تاسو پوهېږئ ما تاسو ته کار کړی و دغسې دا کم کوم. دا مې چې کم کړ اوس زه غواړم چې دغه شپ چې رنګ یې شین رنګ ده، زه غواړم چې دا د بیخي رنګ ونه لري، ایسته داسې رنګ یې. نو په شپ فارمټ کې دلته موږ تاسو د شپ فیل په نوم آپشن لرو. که تاسو پوهېږئ دلته موږ تاسو دا درسونه ویلي دي. نو شپ فیل ته مستقیم راځو. دا ځای کې هم تاسو کولی شئ رنګونه چینج کړئ. هر رنګ چې تاسو خوښه وي کولی شئ تاسو استفاده وکړئ. خو زه غواړم چې بیخي رنګ دې ونه لري. نو څه کار کوم؟ شپ فیل ته ځم، دلته ورته وایم چې نو فیل، رنګ یې نشته. اوس دوم آپشن چې موږ تاسو سره شپ آوټلاین ده. زه غواړم چې د دې آوټلاین د لږ غټ سي چې معلوم سي. نو دلته لاړ شئ ویج ته او دلته ورته چې دغومره آوټلاین ماته ولره. د آوټلاین رنګ هم کولی شئ تاسو چینج کړئ، هر رنګ چې تاسو خوښوي. زما دا رنګ خوښه ده. بعد له دې نه مې چې دا جوړ کړم اوس ځم بیا له دې ځای څخه نور شپونه انتخابوم، ځان ته راوړم چې هر شپ زما خوښوي. بطور مثال زما دغه شپ خوښ ده چې زه دا رسم کړم. نو زه دا رسم کوم دغسې او لږ به یې سټایل نور هم تغییر ورکړم، دغسې به یې لږ نور هم کوږ کړم او دلته به لاړ شم د دې رنګ به زیړ رنګ ته وړم. اوس یې دلته وړم. که د تاسو په یاد وي موږ تاسو په پکچر کې یو آپشن ویلی و، هغه داسې و چې زه غواړم اوس دغه زیړ شیپ د دغه شین شیپ شاته دې لاړ شي. څه کار باید وکړم؟ عکسونه کې مې ویلي و ریموو فارمټ. څه شی ریموو فارمټ؟ یو پکچر هم سره راوړل دغه تنظیمات وکنه. ګوره برینګ فارورډ سینډ بیکورډ. صحیح شو. اوس دا شاته یې وړو. زه غواړم چې دا دلته په دې باندې کلیک وکړم. ګوره هغه زیړ رنګ د شین رنګ شاته لاړ. صحیح شو. نو دې کې زه لږ نور هم تغیرات راوړم. دغه نو آوټلاین ورته وایم چې آوټلاین دې ونه لري. کنټرول ډي یو دانه بل دې راته جوړ سي او دا دې هم راته یو دانه خو له د خطونو نه شاته لاړ شي او بل هم دغه بل زیړ نه شاته لاړ شي او دلته د دې رنګ هم چینج کوم دغسې او لږ یې پورته وړم چې داسې ما سره یو ښایسته ډیزاین واخلي. دا دواړه مې څه جوړ کړ. اوس زه راځم دلته په چیرته کې هغه اخلم دایره. څه شی باید پرس ونیسم چې منظم راشي؟ شیفت مې پرس ونیول، یو منظم دایره رسم سو. دلته ځم د دې دایرې رسم دغه شکل هم تبدیلوم، دا دلته دغه کنج کې ورته جوړوم. صحیح شو. دا داسې راوړو. داسې مې چې راوست اوس زه دا هم غواړم چې شاته دې لاړ شي. نو دلته ورته وایم سینډ بیکورډ او آوټلاین یې څه کوم؟ ریموف کوم. څه ورته وایم آوټلاین دې ونه لري. یو کنټرول ډي وهم او د دې رنګ هم چینج کوم دغه رنګ ته او دا هم یو دانه دوه دانه دې شاته لاړ شي او لږ دې راته ووځي په دغسې شکل کې. هغه نو ډیزاین او خلاقیت یې ستاسو په لاس کې څه رقم ډیزاینونه وکړئ. دا مې څه جوړ کړم. اوس زه بیرته بیا یو بل شپ اخلم. بل شپ مې چې واخلم مثلا دا ځل راځم دغه شکل کې یو شپ اخلم. کولی شئ بل هم رسم کړئ یا راشئ په دغه باندې کلیک وکړئ، کنټرول ډي ووهئ چې یو دانه بل درکړي. کنټرول ډي دې ووهئ د دې شپ رنګ فیل کړه چې کولی شو چې منظم یې کړو. شفت پرس نیسم چې د څلورو خواونه یو رقم دې راته وړوکی سي. بیرته یې لږ غټ کوم، لږ نور هم غټ کوم.
ګوره یا هم پروژه درته کاروم هم اپشنونه درته ښیم نو څه په دې ځان پوه کړئ څه وروسته بیا انشاءالله درته مشکل جوړ نه شي. ښه اوس دا خو مې جوړ کړ. اوس زه غواړم چې دغه شین شپ څه ده د دغه شپ په منځنۍ ساحه کې برابر شي. تاسو په یاد موږ تاسو الاینمنټ ویلي و کنه پکچرونه کې نو زه کنټرول پرس نیسم دا دواړه انتخابوم دواړه انتخاب شو کنه نو دلته راشه الاین ته دلته ورته سنټر سنټر دی ویلي اوس دواړه منظم شو. اوس لاړ شه ورته میډل. اوس ګورم دغه بیخي منظم د شاوخوا ته فاصلې منظم شو. ښه دا کار مې وکړ. د دې رنګ هم زه غواړم چینج کړم. اول باینو فل کړم او دلته به دې ته آوټلاین کې زیډ رنګ ورکړم. البته یو ځل باید دا ډیسلیکټ کړم چې دا یو دانه دې راته انتخاب شي دغسې به بهتر شي. دا مې اوس جوړ کړم. اوس نو غواړم چې نور تنظیمات یا نور تغییرات که تاسو هم غواړئ کولی شئ راوړئ نو هغه تاسو کار دی تاسو زړه ده. خو زه وایم همداسې ساده دی ښه ده چې ډېر پکې هغې جوړې کړو بیا د چا خبره هغسې کوچیاني کېږي. صحیح شو. نو دلته ځو له دغه شپونو نه لاندې موږ تاسو ښایسته ښایسته شپونه لرو. تاسو خپله هم جوړولی شئ. ما تاسو ته طریقه ښودلی وه چې څه رقم یې خپله جوړ کړم. زه به دغه شپ واخلم دا به دغسې رسم کړم او دغلته به یې کېږدم. دا سټایل هم لږ زه چینج کوم. دغه شیان استعمالیږي. صحیح شو. دا دلته منځ ته ایږدم او رنګ یې ورته وایم چې رنګ دې راته دغه شین سي او آوټلاین دې راته زیړ وسي. دا لږ معلوم سي باید دغسې دی. صحیح شو. دا مې داسې جوړ کړم. که د تاسو په یاد وي موږ تاسو یو شی ویلی و د هغه په نوم ټکس باکس په نوم تاسو هم سوال کړی و چې آیا استاد د دغه شپ په منځ کې لیکنه کولی شو که نه شو کولی. دا کولی شئ خو فرق یې څه شی ده. ګورئ زه یو د کنټرولر نه اخلم چې دواړه تاسو ته ښه تشریح کړم. ګوره دا ما سره څه شی ده یو ریکټنګل ده. د دې په منځ کې زه غواړم لیکنه وکړم. چېرته ولیکل شو؟ د دې منځ کې. اوس که زه دغه وړوکی کوم هغه ټکس ما سره څه شی اخلي مشکل ورته جوړیږي. یا که زه غواړم چې دغه ټکس سایز غټ کړم نو دا ګورئ ما سره ورک شو. اما که تاسو ټکس باکس استفاده کوئ نوم یې څه شی دی ټکس باکس یعنې ټکس باید پکې ولیکل شي. نو د دې کار لپاره تاسو راشئ دلته څه شی واخلئ هم دلته موجود ده هم چې تاسو یو شپ واخلئ دغلته هم موجود ده او که د تاسو په یاد وي دغلته هم موجود ده. درې ځایونه کې شته هر چېرته چې د تا لري. نو دا دی چې رسم کړه. اوس ګوره چې لیکنه کوئ چېرته لیکل کېږي له یو سر نه منظم شروع کېږي. اول ته چېرته ولیکل شو په منځ کې ولیکل شو. نو دا موږ تاسو سره د ټکس باکس ښه والی ده. نو د دې لپاره موږ تاسو څه استعمالوو ټکس باکس استعمالوو. نو زه دلته ځم یو شی اخلم دې ته یو ټکس باکس اخلم. ټکس باکس له کوم ځای نه له دغه ځای نه اخلم زه مثلا دلته راځو ډرا ټکس باکس او دلته ورته رسم کوم. د دې په منځ کې مثلا زه غواړم ولیکم سرټیفیکیټ یا هر شی چې د تاسو په زړه وي. زه ورته لیکم سرټیفیکیټ. صحیح شو. دا کلمه مې ولیکل او زه ځم دا بېرته لږ وړوکی کوم. صحیح شو. دا مې چې وړوکی کړ دلته ځم هوم ته بېرته هوم ته چې لاړم دلته د دې د لیکنې سټایل زه چینج کوم. ګورو چې کوم سټایل ښه ورته ښایي. دلته ما سره فونټونه ډېر فونټونه لرم. داسې یو مناسب سټایلش فونټ وي ډېر به ښه ښکاري. دا هم داسې خوندور نه ده. داسې په دې فونټونو کې موږ تاسو سکرپټ فونټونه استعمال کړو ډېر به خوندور ښکاري. دلته به زه لاړ شم داسې سکرپټ فونټ به انتخاب کړم. دغه ډېر ښایسته ده. لږ سایز به یې نور هم غټ کړم او رنګ به یې سپین ته واړوم او دلته به یې وړو د دې په سر. ښه شپ فارمټ ته ځو د دې فل څه کوو لرې کوو هغه بل شپ لږ سایز یې غټ کوو تر څو دغه ټوله کلمه دی پکې ځای شي. لږ نور به یې غټ کړو. ښه او دا کنټرول به پرس نیسو دا دواړه د انتخاب سي. الاینمنټ ته ځو الاینمنټ کې سنټر میډل او دواړه به لږ کته راوړو. دا مې چې راوړ اوس دغه تور خطک وینې دا شاوخوا ته
دا د چی خط ده دا موږ تاسو سره د ټکس باکس ده نو زه دلته وایم چې نو آوټلاین دی ونه لري دا زما په زړه بیخي نه ده دا زه وایم بیخي لرې کړم دغه بل شکل څه ده تاسو بیا استعمال کوئ خو زه یې نه استعمالوم دا زه یو ځل انتخاب کړم د دې رنګ به بیرته زه داسې رنګ ته واړوم بولډ به یې هم کړم یو آوټلاین به هم ورته ورکړو نو دلته زه ټکسټ ته آوټلاین به یې زیډ رنګ ورکړو لږ به نور هم سایز ورته غټ کړو ډیزاین کې تاسو خپله بیا هر څومره چې وخت ډېر ورکړئ هر څومره چې حوصله وکړئ همغومره ښایسته ډیزاین کولی شم نو دا مې جوړ کړ دلته کنټرول ډي وهم سي او دا نه بل دی راته جوړ سي دلته کته راځم مثلا یو جمله درته لیکم this certificate دا به سایز به یې زه وړوکی کړم څه معلوم سي the certificate is presented to څوک چې ده صحیح شو دا ورته ولیکل اوس دلته زه د دې سایز نور هم وړوکی کوم اول هم ته ځو د دې فونټ باید ساده فونټ وي هغه فونټونه هم چې پورته استعمال کړه دلته یې نه استعمالوم نو دا مې ولیکل د دې سایز به زه لږ نور هم وړوکی کړم دلته به یې راوړم صحیح شو دا مې راوړ دلته به یې ږدو وروسته لږ نور هم تنظیمات جوړوو کنټرول ډي وهم سي او بل دی راته جوړ سي دا دلته یې ږدو مخکې له هغه نه چې هغه لاړ شو لاین هم زده و که نه یو لاین بیا اخلو ورته لاین هم واخیست دلته شفت پرس نیسم څه مستقیم لاین دې سي شپ آوټلاین ته لاړ شه د دې سایز لږ شی که غټ که دغومره یس دغومره صحیح ده او رنګ به یې هم زیړ رنګ وي صحیح شو دا هم جوړ که اوس دلته راځو په دې کې نوم لیکو مثلا شی ولیکو محمد صاحب ولیکو محمد تخلص چی و باید ایسا مولوی صاحب تی جوړ کړه کېږه تخلص چی ده مولوی صاحب اشرف مخلص ښه دا مې جوړ کړ د دې نوم ته هم تاسو کولی شئ داسې ښه او سټایلي فونټ انتخاب کړئ څه داسې د چا خبره هم داسې سکرپټ فونټ وي ګورو چې کوم فونټ ورته ښه وایي هماغه فونټ به ورته استعمال کړو دلته به ځو دا انتخاب نه و ځکه موږ او تاسو سره هلته فونټونه هېڅ تاثیر نه درلودل دلته ولاړ شو داسې یو ښه فونټ استفاده کړو ګورو چې کوم ښه فونټ پیدا کولی شو که نه دا فونټ موږ تاسو سره زیاتره په نومونو کې استعمالیږي ښه دا به زه راوړم دغلته به یې کېږدم صحیح شو انشاءالله دا مې ورته ولیکل اوس راځو له دغه نه بیا یو کنټرول ډي وهو چې یو بل ټکس باکس دی راکړي ښکته راځو دلته ورته لیکم مساوي RAND تاسو بیا هغه شیان ډېر پکې ولیکئ خپل ټکس یې ولیکئ کنټرول A دلته به بېرته ته څه اخلو ریال اخلو سایز به یې هم وړوکی کوو دا هم به کته راوړو تر دغه ځای پورې دا ډېټا به یې لږ کمه کړو صحیح شو کنټرول A تاسو زده ده چې موږ تاسو څنګه الاینمنټ کولی شو څنګه جسټیفایو داسې شیان جوړولی شو او زه ځم دغه شیان هم لرې کوم دا یې اضافه ده دغه خط هم اضافه ده دغومره خط ورته بس ده صحیح شو دا هم څه جوړ که اوس زه ځم بیا له دې نه اخلم کنټرول ډي کوم دلته ورته لیکم مثلا لیکچرر
lecturer sign a signature د دې سایز وړوکی کوو دغسې دلته یې راوړو د دې املایي اشتباه هم حل کوو دغلته یې ږدو ښه دلته هم چې کېښود یو انډرلاین وکړو څنګه ښکاري داسې بهتره ښکاري او رنګ به یې دغه رنګ ته واړوو د دې رنګونه هم دې رنګ ته واړوو داسې منظم ښکاري بولډ د نه وي باید ساده دې وي ځکه بولډ موږ او تاسو هر چېرته نه استعمالوو صحیح شو دا هم څه کله جوړ کړه اوس دلته راشه سلیکشن ته او سلیکشن پن خلاص کړئ داسې راحت کار کېږي دغه ټول به انتخاب کړو دم دم او دغه اوس الاینمنټ ته ځو دا څه کوو ټول یو خط کې منظم ورته وایي چې موږ ته دې منظم شي نو د دې کار لپاره سنټر انتخاب کړو دغسې ټول اوس په یو خط کې منظم شو او د تاسو که په یاد وي موږ تاسو ډسټربیوټ ویلی وو ډسټربیوټډ ورټیکل یعنې فاصلې دې راته منظم شي نو دغسې کلیک وکړو ګوره فاصلې ټولې منظم شو دغسې کولی شو چې موږ تاسو یا سرټیفیکیټ یا کوم شی غواړو ډیزاین کړو کولی شي تاسو له دې نه ښایسته ښایسته ډیزاینونه کولی شئ مثلا د دې شاته زه غواړم چې شی راوړم عکس راوړم دغه د کوم کورس شه ده یا د کوم همغه کمپني ده یا د کوم دفتر ده هر شی څه ده د همغه لوګو راوړئ هر شی څه راوړئ تاسو راوړلی شئ ورک آفلاین باندې کلیک کوم دلته ځم چېرته چې زما عکسونه دي له هغه عکسونو نه یو دانه عکس ورته راوړم لوګوز مثلا دلته زه غواړم چې دا دی چې شي له خوا نه جوړ کړم مثلا وزارت تحصیلات عالی لخوا دا مې انتخاب کړ ورته اپلای ووایو څه رقم ښکاري هغسې ښکاري دا اپشن غیر فعال کړئ سلیکټ رنګ یې تیز شي صحیح شو نو ډېر کارونه تاسو کولی شئ دا دوه نورو شاوخوا کې هم تاسو کولی شئ چې شي جوړ کړئ د هغه نظر نو ستاسو اړتیا ته ده نظر ستاسو کار ته ده خو هر څومره ساده یې همغومره بهتره ښکاري او که تاسو هر څومره پکې نور تغییرات هم راوړئ کولی شئ چې مثلا راوړئ زه دا یو دانه هم رسم کوم دا دغلته فکر کوم چې داسې ښایسته هم نه ښکاري خو یو امتحان کوئ چې څنګه ده د دې دواړو رنګونه به څه شی کړو نه ښکاري ورکې داسې ساده پاده به ښیي صحیح شو دغسې تاسو کولی شئ چې د دغه شیانو څخه استفاده وکړئ او کار واخلئ نو موږ تاسو نن څه شی زده کړه د یو شیپ رنګامیزي صحیح ده په منځ کې څنګه رنګ ورکولی شو په یو شیپ کې مثلا موږ تاسو شاوخوا ته څنګه کولی شو چې رنګ ورکړو دغه شیان هم ټول موږ تاسو زده کړه په دې هیله چې پوه شوی صحیح ده انشاءالله نو شیپ دغه درې واړه دا او دا مو ویلې سره له دغه شیانو دغه لږ نور برخې پاتې دي هغه سبا ته وایي سبا ته د شیپونو خبرې خلاصوو تاسو ته به زه یو کورنۍ دنده هم درکړم دا سرټیفیکیټ جوړ کړئ صحیح شو ګوره ډېر ساده ده فقط همغه کوم شکلونه چې ما استعمال کړي نن همغه دي ټول شاته او مخته ده دا شپ خالي شوی دی دغسې او منظم شپ جوړ کړي صحیح شو دا زموږ او تاسو د نن ورځې درس Es que se la da no